سلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والسنة المنتسب منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن بن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أمها فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في ذكرها ثم صلى 8 ركعات ثم له صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب هذه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا انه مثله فقال انه ممن قد علمتم قال فدعاه ذات يوم ودعاني معه قال وما رؤيته دعني يومئذ الا ليريهم مني فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري ولم يقل بعضهم شيئا فقال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنه هكذا تقول قلت لا قال ما تقول قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منه إلا ما تعلم. وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن المخبري عن أبي شريح العظيمي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعث إلى مكة إذن يا أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن يوم الفتح سمعته من آية وعهد قلبي وأبصرته وعيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يوم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد غائبا وليبلغ الشاهد غائبا. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عنه؟ قال أنا أعلم ذلك منك يا أبا شريح إن الحامل لباس ولا قارن بدم ولا قارن بشربة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح وهو مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. باب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتب من الفتح وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وحدثنا قيس قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونحن نقصر علمنا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. مخکې بابو خبرې خو مخکې تیرې شوې دي. حضرت پیغمبر علیه السلام چې مکې معظمې ته لاړ هلته یې څومره وخت تیر کو. په یوه روایت کې راغله چې 10 شپې تیرې کړې، په بل روایت کې راغله 19 شپې. دلته د بخاري نه دا اشتباه شوې ده چې دواړه واقعات په یوه ځای کې راوړي دي. د فتح د مکې په واقع کې دا دوه واقعې دي، د دواړو ځایونه جدا جدا دي. فتح د مکې معظمه کې پیغمبر علیه السلام په مکه معظمه کې مجموعه شپې څو کړي دي؟ 18 19. یو قول د 15 راغلی ضعیف ده، 18 یا 18 یا 19. دا لاس شپې چې کړي دي هغه د حجۃ الوداع په کال باندې کړي دي، د فتح د مکې په کال نه. په فتح د مکې کې د الته په مکه معظمه کې چې شپې تیرې کړي دي ټولې څو تیرې کړي؟ دا اختلاف د درې قولو چې 18 18 19 دا په دې ده چا هغه ورځ د دخول چې ورننوتلی او ورځ د خروج د مکې معظمې نه وتلی چې دغه دواړه حساب کړي دي پوره نو 19 ورځې ښوولې دي.
چا چې په دغه کې وای حساب کړی وای نه دی حساب کړی نو 18 ورځې ښوولې دي چا چې دغه دواړه ورځې نه دي حساب کړی صرف چې په مکه معظمه کې مستقل وخت تیر کړی ده نو هغه 18 شپې ده نور دا چې د قصر کوو دلته دا راځي چې ابن عباس وایي چې تر 19 شپو پورې موږ وو خو د قصر کوو نو آینده کې په سفر کې موږ دا معمول و چې 19 شپو پورې به په یو ځای کې وامړول بیا هم قصر کوو خو که تر دغه به زیات بیا به پوره کوو په دا حدیث ظاهر باندې یو امام هم تمسک نه ده کړی عمل نه ده کړی په دې مسله کې چې مدد اقامت څومره ده په دې کې اختلاف شته موږ په مسلک باندې مدد اقامت 15 ورځې ده چې په یو ځای کې مسافر د 15 شپو نیت وکړي لمونځ به ذاتي بیرته پوره کړي بیا مقیم شو 18 یا 18 په دغه کې بعضې اقوال راغلي خو بعضې ایمان 4 ورځې لیکي چې 4 ورځې نیت وشم ذاتي به پوره کړي دا 19 ورځې پورې هېڅ هم قول نه ده کړی خو دا چې د موږ مسلک دا ده چې په یو ځای کې د 15 شپو نیت مسافر وکړي نو مقیم شو لمونځ به پوره کړي په مکه معظمه کې 19 شپې پیغمبر علیه السلام یا 18 شپې یا 18 شپې تېرې کړې ولې قصر کوه نو د هغې مسله بیا د موږ مسلک دا ده که یو سړی په یو ځای کې د سفر شپې کې خو چې نیت وکړي د اقامت د 15 شپې بیا به بیرته پوره لمونځ کړي که نیت یې نه یې کړی سبا ته به ځو بله ورځ به ځو نن په سبا پاتې شي که په کلو پاتې شي که په کلو پاتې شي قصر به کړي ځکه مسافر و اوله په نیت سفر تللی ده هلته بیرته د نیت اقامت نه ده موجود شوی اوس مثلا 15 شپې وکړې اراده د 15 شپو ده د مدت د سفر نه ده د اقامت سبا ته به ځم سبا ته یو کار ورپېښ شو بله ورځ ځم یو کار ورپېښ شو بله ورځ ځم یو کار په دا کار پېښېدن کې یوه میاشت تېره کړم لمونځ به قصر کړي هغه نیت غواړي چې په کوم ځای کې پوره نیت 15 شپو وکړي بیا به بیرته لمونځ پوره کوي وقال ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عن الفتح وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن عمرو عن الزهري عن سليم بن ابي جبيرة قال اخبرنا قال عن ابي قلابة عن عمرو بن مسعود عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنهما قال قال لي ابو قلابة الا تلقاه فتساله قال فلقيته فسالته فقال كنا بمال وما للناس وكان يمر بنا وقال فنسالهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم ان الله ارسله واوحى اليه اوحى الله كذا فكنت احفظ ذلك الكلام فكان لا يقرا في صدري وكانت العرب تدعو باسلامه مختلف فيقولون اتركوه وقومه فانه ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كان وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أهل قوم بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا بحين كذا وصلاة كذا بحين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ونظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الرهبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين وكانت علي غلة كنت إذا سجدت تلقصت عني فقالت امرأة من الحي لا تغطون عنا اسم قريبكم فاشتروا فقطعوا لقميصا فما فرحت بشيء فرحت ذلك القميص. حضرت عمر مخکې مو دا خبره ذکر کړې وه ضمناً هغه د وینې د ویشتلو د وینې د تویېدن په باغ کې حضرت عمرو بن سلمه وی حضرت پیغمبر علیه السلام چې مبعوث شو موږ لرې وطن کې وو دا د ده خبرې به خلکو راوړې قافلې به په دغه لار تېرېدې بیا به ویلې چې داسې نبي پیدا شوی خلکو به پوښتنه تر کړه دوی به ورته ویلې چې دا ویایي هغه د وحی بیانونه آیتونه به تلاوت کول فکنت احفظ ذلك الكلام فكأنما ما هغه کلام یادوه چې هغه دوی به ویلې چې په پیغمبر علیه السلام ویایي چې ماته دا نازلېږي فكأنما يقرأ في صدري فكأنما يقر في صدري داسې و لکه د ما په سینه کې چې جمع کیږي یا لکه د نن د ما په سینه کې چې تلاوت کیږي یعنی خبر مې دشتي یادېده هغه آیتونه مې یادېده خو خلکو انتظار کوه چې خپل قریش ورسره په جنگ دی موږ به ګورو چې کوم یو غالبه کیږي موږ به دیغه په طرف کیږو چې کله فتح د مکه معظمه راغله د باب سره دا ځای مناسب ده اذا جاء نصر الله والفتح خلق بیا ذات قوم داخله د په اسلام کې
هر چا کوشش کو چې زر تعلق پیدا کړي د پیغمبر علیه السلام سره د وی د ما پلاره ورغی تر قوم نه مخکې پیغمبر علیه السلام ته بیرته چې راغی ایمان راوړی بیا خلکو ته ویل چې قسم د حق پیغمبر د لوري نه راغلی هغه حق ده او د خلکو هم خبره ومنله ایمان راوړ بیا یې هغه ورته ویل چې دا وختو کې لمونځونه هم راته ښوولي دي او بیا ویل چې الوقت لمانځه چې راشي اذان دی یو د تاسې وکړي اذان که هر یو کې خو په خلکو کې ګورئ چې د چا قرآن ډېر یاد و امامت یې هغه کوي چې دوی وکته قرآن د ما ډېر یاد و نو امامت یې زه مخته کولم خو زه د شپږو یا د 7 کالو وم په یو قول کې راځي د 7 یا د 8 کالو وم څادر مې و پرتوګ نه و یا کمیس و پرتوګ نه و هغه چې ټیټ به شوم سجدې ته د شا د لوري نه به هغه څادر لاند و جګ شو عورت به مې د لرې نه لیدی کېدو نو ښځې چې په لمانځه کې به شریکې وي یغو دا خلکو ته ویل دا د خپل قاري د عورتو شرمګاه دې موږ نه در پټ کیا فاشترو لی پاسشته ورسره ما د پاره یې راخت واخیست او قمیص یې راته وګنډو په هېڅ شي دومره نه یم خوشحاله شوی لکه په هغه کمیس باندې کنکای ده خو نوي جامو ته خوشحاله کېږي اوس دغه مسله کې د امامت کوو د شپږو یا د 7 کالو یا د 8 کالو خدای خو بالغ نه ده عید المنځ خو نفل ده او قوم بالغان دي د هغو لمونځ فرض ده اقتدا د مفترض په متنفل پسې جایز ده په دې کې 3 قوله دي بعضې وایي مطلقا جایز ده مطلقا څه معنی په فرضو کې وي که په نفلو کې وي د دې امامت جایز ده بعضې وایي مطلقا ناجایز ده که په فرضو کې وي که په نفلو کې وي د الګ امامت نه ده جایز موږ مسلک دا ده چې په نفلو کې لکه اوس الک د حافظ د قرآن تراویح کې امامت کوي خلک پسې درېږي په نفلو کې امامت جایز ده د دم نفل د لمونځ د قوم هم نفل ده خو په فرضو کې د امامت نه ده جایز امام شافعي صاحب دغه وایي چې جایز ده په دغه حدیث مبارک باندې تمسک کوي موږ ورته وایو چې دا خو نه قول د نبي علیه السلام ده نه پیل د نبي علیه السلام ده نه تقریر د نبي علیه السلام ده دا خو د صحابي عمل ده دوی د تقریر خبره کوي چې دا تقریر ده ولې زمانه د وحی وه چې په رسول الله په وخت کې یو چا عمل کوه د هغه په خلاف الله آیات نه کو نازل نو هغه لکه تقریر داسې شو موږ یې چې نه د نبی علیه السلام په وخت کې په بل وطن کې چې یو کار کېږي او رسول الله نه په خبر دغه تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویل کېږي او دلته په دغه ځای کې چې د امامت کوه که تقریر ومنو خو دغه چې لمونځ به سجدې ته به ټیټ شو عورت یې ټول لیدی کېدو کشف د عورت مفسد د سوالات تاسې په مذهب هم ده که نه ده هغه نه څه جواب کوي دلته بیا دی وایي چې دا ځکه چې دی نویو مسلمانو په دغه حکم نه و خبر چې په کشف د عورت لمونځ فاسدېږي نو موږ یې چې نویو مسلمانو خو په دغه هم نه و خبر چې اقتدا د مفترض په متنفل پسې نه ده جایز تقریر خو نه ده راغلی نبي علیه السلام ته خو یې نه دي ویلې نو اقتدا د مفترض په متنفل پسې دا نه ده جایز نو د فتح د مکې نه بعد خلک ذاتي په ډله ډله راته په اسلام مشرف کېده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عروة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد عن الحبيب بن وليدة زمعة وقال عروة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه وعبد بن زمعة قال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعبد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سوداء لما رأى من شطره عقبة بن أبي وقاص وقال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصيح بذلك دا مضمون بخالبان مخکې موږ یو وارې ویلی که نه د فتح د مکې په وخت کې یوه واقعه پیښه شوه سعد ابن ابي وقاص چې تکړه مجاهد ده د دغه ورور د ابن زموعه عبد ابن زموعه د مینځ سره زنا کړې وه د زنا نه اولاد پیدا و پخوا خو جاهلیت ته ورو دغه شیان رواج و
نو خپل ساعت ته وی چې که هلته لاړې دغه زوی به در سره راولې هغه د ما نه پیدا شوی ده. هلته چې لاړ هغه هلک باندې سعد ابن ابي وقاص لاس کېښی چې بس ته به را سره ځې د ما سره. د عبد ابن زمعه زوی بل هغه وی چې نه دا د ما ورور ده، د ما د پلار په پیراش پیدا ده. دعوا راغله پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام چې رنګ ته ورته وکتل، رنګ خو یې غزاني ته شوی و، عتبه ابن ابي وقاص ته. خو یې مسلې په لحاظ باندې خو هغه ته نسب ثابتېږي نه. نو نبی علیه السلام ورته ویلې عبد ابن ابي زمعه ته چې بس دا د تا ورور تا سره دی. وللعاهر الحجر، زانی ته حجر یا دا مانه خولې ته خاورې ور واچوئ، یا دا مانه دغه حکم خو څنګسارېدن ده، یو ته خو نسبت له ولد نه ثابتېږي. اوس په دې مسله کې چې آیا یو سړی مړ شي په ورثو کې یو وارث د یو نامعلوم سړي په باب کې اقرار وکړي چې دام د ما د پلار زوی ده، د ما ورور ده، د ده په اقرار د دغه مجهول النسب هغه داسې هلک وي چې نسب یې چاته نه معلوم، د دغه نسب د مړي نه ثابتېږي که نه؟ نو بعضې ائمه ویل چې ثابتېږي. ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویله چې دا د تا ورور د عبد ابن ابي زمعه ته یې وویلی. موږ ویل چې نه، په مړي باندې د بل په ژوندي په اقرار نسب نه ثابتېږي. که ثابتېدی خو دغه هلک د ام المؤمنین حضرت سعودیه چې دا بنت عبد ابن زمعه وه، خو د دغه ورور بیا ګرځېده. نبی علیه السلام چې رنګ ته وکتل چې مشابه د یخ سره ده، دې ته یې څه ویل؟ احتجبي، پرده به ته ترکوې، د ورور په نظر به نه ورته ګورې. خو یوه بله مسله ده، هغه ده چې یو نفر په ورثو کې د یو مجهول نسب په باب کې اقرار وکړي چې دا د ما ورور ده، دا د ده اقرار په ده حجت ده، د ده په برخه د میراث کې ورشریکېږي، په نورو ورونو هم حجت نه ده، په خویندو هم حجت نه ده، په مړي باندې هم حجت نه ده، د هغه نه وارث نه جوړېږي. خو چې دا چا اقرار کړی چې د ما ورور ده، د ده اقرار په ده حجت ده، نو د ده برخه 1,00,000 روپۍ کېدې، د ده په برخه کې ورشریکېږي هغه څوک چې هغه د اقرار د هغه په باب کې د نسب وکړو چې دا هم د ما ورور ده، په نورو باندې نسب نه ثابتېږي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن زهري قال اخبرنا عروه بن زبير ان ابنه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح فجاء قومها الى اسامه بن زيد يستشفعونه. قال عروه فلما كلمه اسامه فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتكلمني في حد من حدود الله؟ قال اسامه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال اما بعد فانما هلك الناس قبلهم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد الرسول صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها قد اعاذها الله من ان تسرق. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراه فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تحكي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. د فتح د مکې په کال یوې ښځې د یوه قوم غلا وکړه، غلا په ثابته شوه، خلک ډېر په پریشانۍ کې شو، ځکه نبی علیه السلام حکم د لاس د قطع وکړو چې لاس یې پرې کړي. نو دا خو ډېر شرم ده، ګوډه به په هر ځای کې چې څوک ویني چې دغه غلا کړې ده، ټول قوم ته پیغور ده چې رسول الله ته هم څوک واسطه کړی وای، سفارش یې کړی وای چې دا ښځه یې ماف کړې وای. دوی ویل دا سفارش بل څوک نشي کړی. حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چا په رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګران ده. حضرت اسامه چې د زید ابن حارثه چې رسول الله په زویګلوي نیولی و، د یغ زوی ده، هغه ته به ووایي، هغه ته یې وویلې، هغه ورغه پیغمبر علیه السلام ته د دې په باب کې سفارش کوي. د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک کې رنګ متغیر شو، خشکه ورغله. دا پوه شو چې ما نه خفه شو، ورته ما ته معافي وکړه، د الله نه مغفرت راته وغواړه. ماسپښین نه بعد نبی علیه السلام جوګ شو تقریر ته، تقریر کې ورته ویلې ګورئ مخکیني یهود و نصارا غرق په دې شوه چې یو قدرتمن سړي به، شریف سړي به د دې په اصطلاح زنا وکړه، غلا وکړه، او به معاف و، په هغه حد نه جاري کېده، په غریبانو جاري کېده. داسې مه کوه. بیا ویایي
د ما د په هغه ذات قسم چې د ما ارڅ دیغه په اختیار کې دي لو ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم اعاذها الله دا ادب د دبوي خدای دې حفاظت وکي کدی غلا کړي وایم لاس په مې ور پرې کوه موږ علما دا وی چې سړی دا تعبیر کوي نو د سبي اعاذها الله الا دې وسط کدی کړي وایم موږ به لاس ور پرې کوه خو بیا دیغه خځه لاس پرې کو بیا دلته مهم ځای ده چې موږ تاسو ته بیا مسله را روانه ده اوله بخاری کې چې حدود زواجر دي که مکفرات دي امام شافعي صاحب دغه مکفرات پی چې ګناه اثر ذاتلار ختم شو خو موږ یې چې نه زواجر دي ګناه چې ختميږي په توبه ختميږي دلته بیا ثم تابت حضرت المؤمنین بیا دغه خځه توبه وایسته خو ډیره ښه توبه وایسته په ټول عمر بیا اغلا نه ده کړې او بیا به چې راغله څه حاجت پوي ما به نبی اسلام ته دې حاجت ویله حاجت پې پوره کړه نو حدود زواجر دي مکفرات نه دي توبې ته ضرورت نور به مسائل بیا په غزا کې ذکر کو خو یو دلیل د مقدام ده قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن ابي عثمان قال حدثنا نشته دومره ټیم بس کیږي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي تبايعه عن التبيع قال ذهب عن الهجرة بما فيه وقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه عن الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبر ما فسألته فكان صدقا مجاشرا وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا جبير بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشر بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشر وقال خالد بن أبي عثمان عن مجاشر أنه جاء بأخيه مجالد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لأبي عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فأهاجر نفسك فإن وجدت خيرا وإلا رجعت وقال النذر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهدا قلت لابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عامر الأوزاعي عن عبد بن أبي جبالة عن مجاهد بن المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لا هجرة بعد الفتح. دا اوس دا ټول روایتو کې چې لا هجرت بعد الفتح وی دا خاص هجرت ته چې د مکه معظمه نه اوس هجرت نشته د سينو چې مطلق هجرت ذاتلار ختم شو ولی بل روایت کې راځي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع توبته حتى تطلع الشمس من مغربها هجرت نه قطع کیږي چې ترڅو توبه نه قطع شوی توبه نه قطع کیږي چې ترڅو مرد مغرب دی طرف نه وسم چې د کافرانو خدای نه خسته په یو ملک باندې مسله تسلط راځي مسلمانانو باندې هجرت لازم ده چې دغه ملک نه بکی خو هغه خاص هجرت چې د مکه معظمه نه او هغه ذات نور نشته ځکه هجرت مکه معظمه پته شو به چې شتي پر هجرت کوي. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال جئت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عبيد فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنين يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يجتمع عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عاصم بن عبد جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر كيدها ولا يعبد شوكها ولا يقتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشرين. فقال العباس بن عبد المطلب إن لم يفتر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقيد والبيوت فسكت ثم قال إلا تؤثر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمثل هذا أو نحو هذا رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مخکې مو ویلي د مکه معظمه حرمت دا د اول د دنیا نه تر اخره د دنیا شته صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ خدای پاک حرمت پورته کړو د سهار نه تر مازدیګر پورې دیغه ورځې په عمل د څوک تمسک نه نسی چې خو په نبی رسول الله هم کې جنگیدلای دا موږ تاسو دغه خبر مخکې کړو نبی رسول الله به احرام ورننوت خو حرمت پورته و جنگ کې ورته راوو
د نن نبی علیه السلام په سبا وي نن بیرته بیا حرمت داسې رامعاد شوی دی لکه مخکې چې پکې موجود دا حرمت به تر قیامته پورې وي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل. موږ په باب کې خصوصا دعا وکړي الله تعالی مو د حرمین شریفینو زیارت د ټولو آداب سره نصیب وګرځي. دا حرم د الله تعالی د حرم د رسول الله د خدای متعال تم د خپل تقصیراتو دی وجه نه دیغه ځای د فیوزاتو محروم مکه ټول حاجانو ته خدای پاک توفیق د حج او د عمره نصیب وګرځي د ځای او آداب خدای پاک نصیب وګرځي. خدای پاک د ټول مسلمانانو دعاګانې کې قبول وګرځي او چې دا حاجان د څومره خلکو د پاره دعاګانې کې الله تعالی هغه دعاګانې ټول قبول وګرځي. خدای پاک د موږ زمان د موږ ورونه د موږ مسیان د موږ شاګردان الله علماء ربانین وګرځي. الله تعالی د موږ مریدان اولیاء کاملین وګرځي. د موږ مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقدارانو ته درجات عالیه جنت الفردوس ته رضای ته دیدار نصیب وګرځي. خدای پاک چې ژوند دي په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې موږ ته توفیق د ادب او خدمت نصیب وګرځي. خدای پاک موږ ته د امراض جسمانیه او روحانیه او شفا کامله نصیب وګرځي. کور کې مریضان ډیر دي خدای پاک د ټولو د خپل عبادت او بندګۍ لپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي. یو طالب مور کینسر د دلته مخکې خاطی خو یغه دعا وکړه د خدای پاک یوغه ته صحت کامله نصیب وګرځي. موږ د څومره حاضر جمع کې چې څوک ناست خپل مریضان وي کورو کې مریضان وي دوستانو متعلقینو کې مریضان وي خدای نور مجاهدینو کې مریضان وي علماو کې مشایخ کرامو کې مریضان وي عام مسلمانانو کې مریضان وي الله ټول ته د خپل عبادت او بندګۍ لپاره صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي. خدای ان متعال موږ ټول طاعات او عبادت بندگی دعاګانې هر څه په خپل دربار کې قبول وګرځي. الله طرفت العين وعقل خپل نفسه ته مسپاري. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا